اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د لسم سپارې اتم درس دی او د سورة التوبه چې نهمه سوره ده، واویه تر نوي آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. فاعقبهم، نو په آخر کې ورکړ الله هغوی ته ونجواهم، او په پټو خبرو او مجلسونو د هغوی د هغوی یلمزون المطوعین، عیب وایي هغوی په خپله خوښه خیرات کوونکو باندې فرح المخلفون، خوشحاله شوي وو، بیرته پاتې شوي، فی الحر په ګرمۍ کې، فلیضحکو نو ودې خاندي هغوی، ولیبکو او ودې ژاړي هغوی، وتزهق او ووځي من الاعراب، مفهوم دی چې له باندې چی عربو. امید دوستان دا ستونزه شوي، نور دوستانو سره هم چانه شیر کړه. الله عمل شي.